سهر ما خبرتي اوی سوداګرې یو سروې د اوسه پورې کور ته راوسته او د څاروو کار کوم هیلو کې څاروي اخلم او خرڅوم زموږ د خېټې غم درسره نشته په خپله خو په بازارونو کې ډوډۍ وخوري خو زموږ غم درسره نشته چې دا به څه خوري او که څه مسکي هېره خدای جیرو ډېر ډېر دنه داړه خفه شي ګرځه ګرځه مړه السلام علیکم نسیا. وعلیکم سلام. کیسې به په خیر دی؟ سلام علیکم. الحمدلله. څنګه لخي؟ یو چې راشم ناراسته بلای په ځای پروت یې کوخ نه کې. نو څه وکړم؟ ګرځه راګرځه. ګرځه راګرځه. دا چې دې سهار راځو ماښام راځي. نو خو بس یم د ناستې زمري نه ګرځېنده ګیدړ ښه دی. دا څه دی؟ دا خو مې له زوی خټکي لږ راوړل. خټکي؟ او دا مې د خپل پټي نه راوړل. د خدای تعالی مې ګلګل دې راشو کولی د نارنج بلانه. نو خټکی به پکې بل نو د ګلګل مې هم دله راوړو خټکی هم پکې پروت دی. خټکی هم پکې پروت دی. دا دې غټ کار وکړو. خو دا بې موسمه خټکی دی که څنګه؟ یا زویه ستا نظر کمزوری شوی دی. څنګه دا هم ګلګل دی. د خدای تعالی مې په ناره خېټه رامنې ګلګل هم وخوره. زموږ څه شوګر خو نه دی چې تا راپسې ګلګل راوړو. بس پلار به دې خوري دغه ډېر خوښ دي. ډېر یې خوښ دي. هغه خو شلخی هم خوري او ګډ دی. خبره ته کوم زویه په سر مې دړ دی او د مازغۍ مې څه ډقا کوي. نو ما ویل چې ماښام له به ساګ راوړي د پالک او اوږه به پکې لکه سیوا کې د خولې دا خوند مې سې ترې وړي او نو سیه ماشاءالله رنګ یې ښه شوی دی. دا دا روان وم ښځو راته خاندل ما ویل زه به شي ما ته خاندي خو د ما به د خولې چینګه چینګه لاړه او چې مې وکتل نو شیکل پسې خاندل شیکل نه مې وزرې الوتې خدای ته مې توبه نو یاده خو هډوکي مې چینګار کوي او ښځه مې له خدای داسې راکړې ده شرم دی کوته یم چې لږ زور لاله مخ پوکه نو هغه مې لاس پک کي یا بدخورني ولې راشه دې خوا پاکه بیا څه چلې ولې ومایې پر یې خپل هم ډېر زیات درد دی او پر یې سر هم ډېر درد دی پر یې سر لږ لاسونه کېږده دا شپې او د ورځې دا ریلګاډي ته راکاږي ته ما ته اول ده ووایه د کټونو لنګې دې وشلولې په کټ کې پروت دی بیا د خپې درد کوي خدای دې بیخو باسه د خاوند چې په سر دړي او ښځه ولې په سر دوه لاسه کېږي خدای پکې ټیک ټاک کړي خو پته نه لګي بدوی نو دا د ښځلې ډاکي په شان خولې دې نیلې هغه نو ښه خاوند دی چې په سر یې دړي نو د ښځې پړه دړي انسمن خاوند نه چې دلته په کټ کې پروت یا په سر یې دړي نو ښځې به ورسره پړه دړ شي زه وایم ښځې دا سوال کوي چې خدای یې د کور یې روک کړي واقعي خبره ده چې ښځه نه ده دا د سنیا څوک یې راځه چانسي وه راځه ورونه راځه راځه راکو ستا خپل کور دی راځه الله تباکه السلام علیکم څنګه چانسي کې جوړې دا خو ستا رور دی دا کومه راځه دا کومه راځه هلکه راستا سره سرنده بس نور ته څه ما ته ده ووایه که نه چې دا خو پایا کار نشته نو چې هغه راته وی راځه ته به سبا بیا دې خپل کور ته دننه کېږي زه خو ماتې ته زما رور ویل تا نه زما سر دربانده نه شي هر وخت راپېښ په ارام کښېنه په ارامه تا خو کښتۍ به یې راغلې ده دا ستا د چشمو نظر ښایسته دی زه تک زیړی یم د لوږې د لاسه ستړې مه شي ستړې مه شي څنګه راځي په خیر دی پسې خوځې دې مچلانو ته خدای پرېږده نه لاندې پاتې شه نو ته ولې په ټول کاټ کې برابر راځه مه خو دغه کښېنه که نه ثابت کاټ د د نیمې نه خو زیات تا نیولې دی کښتۍ به یې څنګه خیر دی ښه که نه طبیعت ښه دی دعاګانې هغه ښه دی خو زه خراب یم تا ته دا غم دی زما رسمي به څه خوري ولې څه به خوري سارو چې ماښام راځي تون نالت شه پتال شه چې ته ځان له د چای روټۍ بندوبست هم نشي کولی یو کار ورته وکړه څه ایښي دي داسې یو کار وکړه نن سبا خپل وروڼه د چا په کار نه راځي نو ته یې صرف ملګرې او کور ته یې دنده کړه دونه په کار نه شو یار دوست په کار راځي ډېر وخت په کار راځي ډېر وخت په کار راځي په پردو غلاګانو پسې ګرځې څوک
دا خدای دې بس دا خو جومات خادم دی ټول په جومات صفایان کوي او ته ورته قلبې صفایان کوي که نه چې جومات ته ورشي په جومات کې ټوټې نه لوټې نه د سبیل نه هر څه تختو دي یا خدای خپله فوا کې که بې شرمې ښځې عزت ته کې نشته عزت غلاګانې نه کوو اوس ارګونو ټیکل ډېر سره دی غونچه ګوله یتیم خانې دی بوزه هلته تیاره توده او سړه میلاویږي ویم د لنګر عادت دی ولې زموږ د کور یتیمخانه کې ته ورته روان هر وخت راځي او خورې څکي د خدای ظالمې بیا تا د خپله لور ورکوله نو تا خو به دا سوچ کړی چې دا څه کار کوي څه روزګار کوي نو مور دې بې خلکه کړې ده زما او زه دې بې خلکه یاده که څه خوړلي یا کله چې زما واده وکړه نه نو زما ښه ښایسته کار روزګار وښه که نه سوداګري به مې کوله څاروي به مې اخیستل او خرڅول په لکونو روپۍ به مې په جیب کې ګرځولې او بس نو بس اوس خو دغه دی زه راځم نو چې کار مې لو چې خو کوم یم چې نه نو نه او بله خبره چې دا نه و دا سرکوزې ماسته ډېر شوملې ډېرې لسي ډېره چې دا راغلی دا قصور چای دین کړی دی کښتۍ به یې ته نه زیاته کړې که نه څوک چې چا کړی دي دا سره پروټ والي پروټ ویسي یا کور کې تیار څه پخ کړی والي ویسي چوچا غوړې ویسي تا به ما پسې کړکار راوړی دي ته وګورې موږ به څه خورو دا ګورې زما ډېر خوښ و مخکې ښه کېده ودې عایشه بسې ویم په پروټو کې مشهور شی دی ویسې ګلګلې په ما یې دا نوم خوږ ولګېد ښځه داسې څه وکړه ساده ګوله بچې چې تا چې روټۍ خو نه لیکلې که نه شکر دی دا واله 1000 روپۍ الله دې عزت کړه چې زه به لاړ شم اول ته به ښایسته میان وخورم او بیا به راځم چپ دا نه دې نظر نه کړې ته پاسه د میانو سره نه د غویانو سره تعلق ساته صرف ګیا ورله راوړه پاسه دې خوا لاړ عایشه بسې څه دي که نه داسې چلي چې لاړ به شي ګوره د دنیا ابۍ دې د چینو چینۍ خوښه صحیح ده که نه نو ګوله به راوړې لږه شانتې نو چای به پکې پخه کړو ته به هم چې اوسکې زه به هم اوس کوم نیا ابۍ به هم نه چې اوسي نو د چینو یې پلار باندې چې چینو یې چې نه خوښه دا ښه وده نه دی راځي که نه ښځه شابه ځه ورشه مې دا ګوړه راوړه ګوړه اسانه ده چینی نه دي خوړو نه بلې ګوړه راوړه مې مکې یو پیلې چیز کړی چې په خدای باور وکړې چې ګاڼۍ بنده ده دا نه دی شروع شوې چې د څپې کولړه مې پسې راغلی خوښ ابۍ څنګه یې ښې یو خبره بې بل هم کوله یم غونچه ګوله زویه ګوړه خو دې پرې راوړله خو ګورې زما د غوا پۍ نه تېرېږي د میخه په پیو کې براله چیکې چې ته شوې عقه به کېږي پېښ ما ته ګوره پته لګي که نه چې که ستا خو چینو چینۍ خوښه ولې ته مې سمړدانې چې ستا د غوا په پیو کې چې نه تېرېږي نه میخې پۍ باندې راوړې دا پکې نه نخرې کوې دا کوټه وټل دی څه وځه عایشه بسې صدقه دې د چې ما دې دا ماژغه نه خراب کړې که نه په ده باندې شات نه یم پخوي کې تا ته تلې منډه خو ګوره ښه تېزه وایي تا ته هم زما منډې یادې دي خواښه بې خو هغه خړوکوالي ته ور چا نه یېرېږي دیکھو په ما د گزار شوق ته خو به ډیرکټ پر گزار نه کوو دا ولې کور ته راګنده کوو دا نیا دا یار دی تاسو سره به بیا چانسي دره ده ما تاسو سره یار دې ردم نه که نه دا برابر بیا په ما گزار کې داړو به وایي که نه چې دا ټکه خدایا پوډرې دي چې دغه لانجه په سره کې نو وجنې دي راشه اوس خو به دې سمه شو خو که بیا مې داسې چل وکړه که نه نو خو به مې اوس دې پکې تبا برباد راشه کې به داسې د نه سړي لوره د نصر زویه ستا مې رانوښته بیا هم د باندې خفه کېږم سر وباسه لږه شاته شه ورکه سمه وکړه دا اوس کار د نصر زویه ما باندې خورې سر وګرځم تا به الله کور ته راولي که ته ما پانسي نه کړه زه به ستا لور یم خدایه په پوډري څوکم ماړی دقه د ژوند لبې وي ما ته ګورئ
خدای خو دې دا د اوښ په شان مخ وکمي راته که خواښ یم دا څه دجدون مې راغېستې ګلې سړي بیا خلک چې د چا کور ته رادننه کېږي د اول تپوس کوي دا خوله دې په واک کې خوځوه ښه چې تا ته ما وویل اواز مې درد خو ویلې به پنځه منټه صبر کوه دره نو زه خو قار وم کنه ښځو سره مې پلانجوم او تا ته ما په ګپ کې وویل چې راته نو ته دا نه وایې چې را کور پردی دي لکه نو چې قار وي دونه نه شو ویلی چې درلمه خو بس پرې دا خبرې مړه هسې مې هغه ښځه دومره وویله اوس داریان یم چې کور ته به څنګه ځم یا کور لمه که نه خدای شته خښتو بمبارې راباندې کوي لکه اسلامي هېڅ غم مه کوه خیر کله ناکله دا اول ښه چېرېږي که نه دا د ښځې مثال د خرې وي او خره چې تا نه ډبې نو دا بیا د مالک نام دی ښه خو دا راته اوس وایه چانسي ته څه پسې راغلې وې په دې له د پسې رالم له کور نه نه راوځي په کور کې هګۍ چې کوڅه کې راځه ځاني مې لسیز روپۍ د باندې وګټم بې خرچه مې نه نو څه چانس ما درسره شته نو چې باسه چانس دی زه تا پسې راتلم صحیح ده نو څه کوو راځه راځه میډل سره څنګه خیر دی جوړ دی کنه خیر دی وای داسې کار دی بجلی کم استعمالېږي او بل پسې دومره حد زیات راغلی دی چې وسره له کمولو شي دا نه راځي لکه مهرباني وکړه ته چې بیل کم راځي ها چې لږ راته کړه چې به دې کړی د خدای مسلمان ذکر بس بیل راځي کنه فازیګا السلام علیکم السلام علیکم اوکې مهینا السلام علیکم څنګه کشته په وبو کې ګرځي امنګر په وچه راغلی وای ګور راوړل چینو چینس کما په بل 1000 روپے راغلی لا ټکوړه راوړه خدای مسلمان ولې چینو چول نه ده نه شوګر نو خو یو شو خو ګواله پکې ګوله کې خو ګواله چینو کې خو ګواله ها او ځوان یې حساب ده او یا ګوله یا چینی ځوان یې حساب کوي همه دا به نه خري کوي لګا نو څنګه دی تاسو چیس کوي نه نه زبر چې راځي د ورځې چې موسم نه یخ شوی دی چې د سړی دی راګي کنه مینه به ورځي اکثر کې د ورځې او بیا ته په لږیس کی او ته خو له مخکې نه دسی کور کمنه چې تر اچي اوس کې دا نه سړی دیږي چې مس کې به دا خرابې ښه چې ګوله راوړه کنه یو موږ هم درته چې به اوس کوزه دا خبره یې څنګه دا راځي سلام علیکم ته څنګه اشاره کې نام را فلم ولټ کړم نه کا سلام علیکم کته پوکا دا ګرځه وګړو پاسه تورې کا خور دې کا اور بل تورې کا خور دې کا اور بل وخاندې اوزل جنې وخاندې اوزل وخاندې اوزل جنې وخاندې سلام علیکم دا عادت جوړ شوی کوم غواړې مخه کړې ساره کشته راغلی په وچه باندې کشته په اوبو کې ګرځي او موږ په وچه راځي نه مې یادوم هغه وایي چې چینو چینس کومه مال نه راغله وایي مال ګوړه نه وړه ما ته خبرې ته وکړې خو یې یو فت نه مکو دا څنګه ما دی نه دا خبرې ته وکړې کنه خبرې ما داسې دا ګوله ده کنه دا ګوله ده سره راځي من بازار ته روان دي ته مې لا ګوله د خرڅ وي مجبوریم ده چې د څه ګوله د سم مټۍ د دغه تاسو او دا څنګه نه دا دوه دړې ګوله ده په بازار کې په 1000 روپے دړې موږ دوه دړې په 1000 روپے خرڅ راځي کومه ما دا خبره یو دړې ګوله راوړو 1000 روپے به ورکې نو بس موږ 1000 روپے راکو موږ بس اوس بازار ته ځو او ته هم بازار ته دي بس کور ته یو څه دوا بری راته پلار کوي نو موږ د دوه دړې په 1000 درکو انت ورته دړې ملاويږي په 1000 هغه خبره دي خو نو ما دا ګوله چې کې یې چې کومه چې څنګه ده نو یو خبره ته کوم کو ګوله چک کې بیا به په 1000 روپے دړې وړي د 2000 روپے به ورکې او کو نه چک کې زر ورکاو کور ته ځه خشته ګوله نه وی راګانه ګوله اوس او بل زمرا وړل کنه ولې ته بل سوچ ته فکر کومه وای غزو چې کومه به 1000 روپے دړې راګي او ته چې نه چې کومه به 1000 روپے دړې راګي په 200 روپے دړې راځي سړی دوکا کا بل ټیک ده خوخه ده خوخه مې ده نه چې کو مې چک کا په چکول به ته سوګي خو خوګه ګوله ده کنه چې کول جوړه سده پارک ولې په مونږ دی اعتبار نشته والا ده ګوله والا لته ګوله والا دوه دړې دا والا دې نه وړه زوره پورې دا چې ترې مو کو ها کیسه به جوړتا دي کوي ته دې کوي ته دي ها رنګ را ته یاد ده خیر دا والا به زمونږ نه لاړو یار ګوله والا
ازه تیرا ته نه ګوره پورې یاره زمونږ له کار دی ګینده سبا موړ ما نه کړو چې اخلو هم ګوره راک کنه مهرباني یاره الله دې دې خور مې هاي بس 10 روپۍ راځه چې ته واچو جګړم دې کړې و مې چې دا سو دې ټیک کله چې ته دومره ښه سړی کړه والله چې ما بد یار به کنه نو چې یار دې بیا به دې ویلې وای څه به خو دا خو مې خزره ولې ته خو خود په دې کې پردو خو به چې نو ما د خپونو پیګندې چې دا چیلې را کوره بیا وروته کوم غاره مخه یو ګنټم ز تاسو سره نه تیرم زما او مور کار مې بس الکه چانسی ترا سکارو کنه تلګزا دا بیا به مو تاسو باندې نه دې سره لګي دا خو د دنیا پارسم میړه د دنیا دی ځان سره دا وتره چانسی ته بیا زما څه کار دی بیا به زه ولې زه خدای دې دا د بيزو په شان شکل میراث دا وګوره چانسی سره چې لاړم دا 10 روپۍ نه راکړي دا ولا پرې بدن له ګولډن پر کریم والی دا مخه کو به لګانو خسته ته چې کوړه را ویم تلما فالته به میرونه نشي ساتلې نو نور خور چې واده شي بیا مور کړه خپلاړه شي نشل باندې به تکي ما ته پته را ما ته ستاد رونو پته لګي کور کې بده زینی ما د وکیله رونداریان بر باندې ظلم او زیاتی کوي دا ما خو د ګل پشان خزه راځي چې خپل کو ویم زم در سره خو که بیا دې داسې غزارونه په ما وکړه کنه نو ګور بیا په بل راخته ما په دې بر باندې غزارو که خزه کنه نو زمانوم با اسلامین نو خو تاش په ته نو بدل کړ په دې غلاګانو کې راځه دا کور کې دا مړې روبه سم پوس می شرمې سره تا دغه پته ده چې ساده ګلو نسیه چې ګوړه به څه خواږوي خو په ګوړه پس یو شعر را یاد شو وایي حاجي صاحب ستا جیب کې پیسې نه دي نو څه دي چې ستا مرچ کې خوب او زما ګوړه ترخه ده نه دا خوږه ده دا خوږه ګوړه خوږه وي ها وا یا کې مته د سم پورا موږ اوره دې زه به یا خدای دا به کې صابونه ده داسې دي ما دا بیرنګاټه ګوړه راځي ګوړه راوړیا ویلې چوره پکې را ها چوره پکې را کنه چوره خو پکې خې خدا نو ته هم درا پاسه ده کنه دا یې خو لوټه ده دا لوټه ده کنه پېښ دی هغه ما دا ډېره غټه دوکه شوې ده دوکه د سره ونه شوه په دې کې دننه دوکه به سره وسو شي ښه